امبولینس زر راوله شابه د دادا مزغو کار پرېښودو وی د مینټلانو هسپتال ته بوزو زر راځه امبولینس نور درکم دادا بس دی بچې وای دادا طبیعت دې څنګه دی وای بچې بدن مې ډېر سخت دی ورشه هغه مشر ورور ته دې لږ اواز وکړه لالا ای لالا راشه دادا आवाज کوي دراله ملکه ولې دادا او لا رالی طبیعت دې صحیح نه دی ډاکټر له دې بوزو دادا نه ها لږ مې رانیخې دا والله دا بالغ راواله سلیمان وای یا الله خیر وکړي دلته کېده شابه صحیح دی دادا بس ټیک بل بالغ راوړو نه نه تا والله په دې اړه مې د ډېر وخت نه ډېره غټه بوټه پرته ده ها دادا منګ یې که نه ته ولې غم کې ته ولې ټینشن کې دادا منګ د څه دپاره ما وې چې تاسو ته ووایم ځکه چې زما د اندازې ټیک دی ولې دادا صفا خبر وکړه تکلیف دی درته چې ډاکټر له دې په منډه ورسوو که نه ښه تا والله وای په اکبر خان پکو والا مې 1.5 لک روپۍ دي و دادا ماشاءالله د خولې نه دې قربان شو ګوره تا موږ ته څه نه دي ویلي یو یاره بچې ما خو ویل زه به ټیک شم وای په خپله بیا دې ووالم دادا الله دې له ډېر ژوند درکړي ګل نواب څه دی هغه کړي والا وا کباب واله دادا 8000 روپۍ مې هغه ته نغدې ورکړي دي ته پاسه سلیماناله بچی دغه وکړه هغه کاپي و بالپین زر راواله شابه 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 دغه ولیکه شابه په اکبر پکو واله 1.5 لاکه اکبر پکو والا 1.5 لاکه او ګل نواب کباب واله دادا 8000 کنه 8000 نغدې اغستې دي او جی ښه دادا نور وایه د خولې نه دې قربان شم الله دې ډېر ژوند درکړي سلیمان دادا له اوبه ورکه شابه چې د مرۍ لږه لمده شیله لوی سړی شي د څنګه دغه مؤمن کلیواله هغه غټ بریتي سي دي هغه پانوش سبزی والا دادا ابل کالي زوی وادو راله ډېر پاجزۍ راته د دریو دیګو سودا یې وړې ده تقریبا 50000 روپۍ هغه تم کېږي 50000 پسې ولیکه 50000 سودا یې وړې ده پروس کالي وړې 50000 دادا وخت تیر کړی دی خو ښه د نرتوب وخت تیر کړی ښه په نرۍ دې تیر کړی دی دادا سلیمانه دا کاپي ویسه او محفوظ یې کې کېده چې ماشومان یې ګډه وډه نه کړي ښه شابه په محفوظ ځای کې په بکس ته پاسه کېده سلیمانه جی دادا زه مو ورږه بچې دادا ته جوړ نورې پیسې مور وا کسان شته دي شته کسان نور وي وای بچې دغه نوشاد کپړو والا نه دی لیکه پکې هغه ولیکه نوشاد کپړو والا د هغه نه مې پروس کال 15 لک روپۍ قرض راغستې دي نه مې دي ورکړي او دغه غیم حاجي صاحب څه دی بس دادا سلیمانه محمد پسې لاړ شو امبولینس زر راوله شابه د دادا مزغو کار پرېښودو وی د مینټلانو هسپتال ته بوزو زر راځه امبولینس وی راته وکړه بس دادا تا له نورې خبرې نه دي ښې مزغو دې کار پرېښود زر ځه د محمد پسې لاړ شو امبولینس دادا بس ته څه مه وایه بس دغه وی امبولینس راوله وی د مینټلانو هسپتال ته بوزو ښه زر راځه